السلام علیکم. د پښتو زده کړې په څلورمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو پ او ت وویل. نن به ټ او س زده کوو چې ټ او س څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. راځو اول د ټ خواته. ټ پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره ټ لیکو. پوره ټ د تورو په آخر کې لیکل کیږي، لکه کرکټ. په کرکټ کې ټ په آخر کې لیکل سوی او پوره لیکل سوی. لکه بل توری راکټ. په راکټ کې هم ټ په آخر کې پوره لیکل سوی. لکه کټ. په کټ کې هم ټ په آخر کې پوره لیکل سوی. دا مو پوره ټ وویله او اوس نیمه ټ لیکو. نیمه ټ د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه ټال. په ټال کې ټ د توري په سر کې لیکل سوی. اوس یو بل توری هم لیکو، لکه ټایر. په ټایر کې ټ بیا د توري په سر کې لیکل سوی. او اوس داسې نوم لیکو چې په هغه کې ټ په مابینځ کې لیکل سوي، لکه ډاکټر. په ډاکټر کې ټ د کاپ او د ری په مابینځ کې لیکل سوی. اوس یو بل نوم لیکو، لکه موټر. په موټر کې میم او د ری په مابینځ کې ټ لیکل سوی، موټر. نیمه ټ مو ولیکل. په لیکنه کې ټ پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. او اوس راځو د س خواته. س پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره س لیکو. پوره س د تورو په آخر کې لیکل کیږي، لکه میراث. په میراث کې مو س په آخر کې لیکلې. لکه وارث. په وارث کې هم س په آخر کې لیکل سوی. لکه غیاث. په غیاث کې س په آخر کې لیکل سوی او پوره لیکل سوی. دا مو پوره س ولیکل او اوس نیمه س لیکو. نیمه س د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي، لکه سنا. په سنا کې هم س د توري په سر کې لیکلې. اوس یو بل توری، لکه سوریا. په سوریا کې هم س د توري په سر کې لیکلې. او یو بل داسې توری جوړو چې س په مابینځ کې لیکلي، لکه کوثر. په کوثر کې س د واو او د ری په مابینځ کې ده. او لکه یو بل توری عثمان. په عثمان کې س د عین او د میم په مابینځ کې ده، عثمان. س پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. نن مو پوره ټ او نیمه ټ ولیکل او پوره س او نیمه س مو ولیکل. نننۍ زده کړه همدغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.